والا ښځې سره واده کوئ زه به د قیامت په ورځ تاسو په زیاتوالي باندې فخر کوم. پاتې شوه دا خبره چې د بچو کثرت د غربت سبب دی، نو دا خبره غلطه ده. که ستا بچي وي د هغو ښایسته تربیت وکړي، هغو ته ښایسته تعلیم ورکړي، نو هغه به ستا د خوشحالي او د مالداري باعث وګرځي. پریشانی او مصیبت خو د غلط تعلیم او د غلط تربیت ورکولو په وجه راځي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته هغه صفات ورکړي کم صفات چې محمد رسول الله د جنتي ښځې بیان کړي دي. نور به م واورو درنو اوریدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. پر سرو راولی تستر زوال پاک رب ذوالجلال لم يزل لم يزال پاک رب ذوالجلال لم يلد ولم يولد خالقی متعال پاک رب ذوالجلال لم يزل لم يزال پاک رب ذوالجلال لم يلد ولم يولد خالقی متعال پاک رب ذوالجلال کبریا مشکل کشا رب حاجت. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په دې باندې دې هم زموږ پلرونه او میندې پوه شي چې دا بچي او اولاد د والدینو په حق کې د دین او دنیا د کامیابی باعث او صدقې جاریه ګرځي. هغه مور چې حمل اخلي او تر څو پورې چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دې خور لپاره ډیر لوی ثواب دی، لکه څنګه چې محمد رسول الله فرمایي. دا حدیث صاحب د کنز العمال را نقل کړی. محمد رسول الله ښځو ته وفرمایل چې تاسو په دې خبره باندې راضي او خوشحاله نه یئ کله چې په تاسو کې څوک د خپل خاوند نه حمل واخلي او خاوند د هغې نه راضي وي، نو هغې ته داسې ثواب میلاویږي لکه څنګه چې د خدای پاک په لار کې د روژه نیونکي او د شپې بیدار اوسیدونکي ته میلاویږي. او چې کله په هغې درد راشي، نو هغې خور لپاره الله رب العزت په جنت کې د سترګو د یخوالي سامان برابر کړی چې هغه تر اوسه نه د ځمکې ملائکو او نه د آسمان ملائکو لیدلی. او د پیدایش نه وروسته چې ماشوم یو غړپ شودې هم وڅکي، نو په هغې باندې مور ته یوه نیکي میلاویږي. که چیرې د ماشوم په وجه په شپه کې دا مور راویښه شي، نو د الله رب العزت په لاره کې د اویا غلامانو د آزادولو ثواب ورته میلاویږي. او د محمد رسول الله په بل حدیث کې راځي چې دا هم صاحب د کنز العمال را نقل کړی. رسول الله فرمایي د حمل نه واخله د بچي پیدا کېدو پورې او د پیو نه پرې کولو پورې داسې ده لکه د اسلام په لاره کې د سرحد حفاظت کوونکي. که چیرې د دې په منځ کې دې ښځې انتقال وکړه او مړه شوه، نو د شهید برابر ثواب الله ورکوي. دا عزت تاسو لپاره خویندو بس نه ده؟ دا مرتبه چې الله درکړې آیا دا تاسو ته بس نه ده؟ د محمد رسول الله په دې حدیث کې د جنتي میرمن او د جنتي ښځې یو ډیر اهم صفت او علامت بیان کړی شوی چې هغه د خاوند په محبت کې بلکې د هغه په مینه کې دومره ډوبه وي چې د هغه لږ غوندې خفګان هم نشي برداشت کولی.